مبین ورور حق نه لري چې د نورو ډاکټر څلورو مشرانو پسې وغږېږي. دا ډېره بده ده او د سوشل میډیا مبارزې ته لوړ تاوان کوي او ټامیانو ته پیدا رسېږي. دا مبین صاحب دا که نه ده بل څوک. السلام علیکم. اول خو دغه ورور ته چې دا وایي زه به مبین صاحب په خیر راغلی. مبین صاحب شوخي دې شروع کړې ده. څوک یې ورور چې ته ما منې کوې ته خو دې ځان معرفي کړه. ډاکټر صاحب موږ نوبت راځي او که نه درځي خو ولګه چې ما ته وایه مبین صاحب که چا ته وایه هو تا ته وایم ته وایه موږ به مبین منې کړو. ته څوک یې مبین معنا له دې خبرو منې کړو. د ډاکټر صاحب چې تا اوس ویل تا اوس انجینر صاحب ویل چې ما نه دې کړي ما ډاکټر صاحب پسې نه دې کړي. تا اوس جنرال صاحب ویلي جنرال صاحب حاضر ده غول بشتي لګیا ده نه خیر غول د اخبار خو غول د امریکا خوري غول د جنرال صاحب مبین صاحب جنرال صاحب لطفا مشران تاسو د یو وطن او د یو ولایتي دا خبره آباده ده. ته ترافیک ما جوړه ته لږ غلی سه ما د حریات تلویزیون دلال اوس یې نوم راله یاده ووته دغه پټکۍ چې وهي دغه چې ویل 40 میلیونه فالور لري. زه دنه دغه فالور غواړم. دا 40 میلیونه فالور به ما ته ښیي. جنرال صاحب اورورا ته چې کارای ته څوک چې ته یو دم سړی په لندن کې نه سوسیال جنرال صاحب جنرال صاحب بده ده جنرال صاحب ډېره بده ده. لطفا یو له بله قناعت وکړئ. یو له بله قناعت وکړئ. مشران تاسې غلی سه ته چانې فري کړې دلته هغه ستا ته د کرا په جیب باندې کښېنه وروره دلته ډاکټر ستا غلی کښېنه. زه خو اول دغه سوسیال خور په لندن کې میشت د کلیسا مزدور ته وایم چې ته دومره نرې ما په کارخانو کې وژنې. څوک چې وژل کوي هغه چاته اخطارونه نه ورکوي. اوسله څوک چې وژل کوي هغه چاته اخطارونه نه ورکوي. لاس د خلاص عین تر هغه حکمتیاره پورې د لاس خلاص پوه شولې چې څه کولی شي. مبینه غږ واوره زما غږ واوره. ته څوک یې ما خبرې ختمې کړي. ته څوک یې ته خبر کوې ته څوک یې محمد بسره جواب جهان کو دغه په پښو باز نامه حکمتیار بگی نظام راځي دیوانا ته ما پدر تو بوت ته یا کنه پلار تمره سي ځانو مونږ ایکسپایر کو پکماران نه یو چې مې سترګې پار کې کینو او شي ایکسپایر کو پکماران نه یو مونږه چله کې حکمتیار باندې مړي سترګې لکه خپل ځان. جنرال صاحب خبره ته غوښنه صاحب مشري تاسو د خبرې باري کاری ما امرویتون صحبت کنم ما سر دغه جنرال په راغله ما جنرال الله د اخلاص کارخانو ترازه لوګار ترازه بابوس ترازه کابل ترازه اول د سوسیالو لکلبسو ځان خلاص به ما ته اختارونه راکړه. د امریکانو ناټول اختارونه ډارګم ته څه ځان ما ته اختارونه راکړه. ټول شي صحیح امور د چا ما یادوي پوسه دغه خو د اسلام اخلاق درسته یا د اجازه نه ته نه میته کنځلا د کدا اوس پلاټ کنځاو نه کله دغه بي وجدان هم دغه سوسیال خور دغه بلې نه کله د حزبيانو دغه اصليت دي هغه انجینر غلط نوم هغه تاسو ویل من هیڅ یو مسلمان هغه چې ما لایف جوړ ته په ما لایف جوړ ته زما پلار پیژني زما پلار ته کنځل او ته من هیڅ یو مسلمان نه دي کړی ثبوت راوړه ثبوت راوړه چاړه واخی زما څنګه وهل ثبوت راوړه چا درته کنځل کړی دي نه دي ایک چانه دي کړی دلته دغه د پاپولار کې دغه حزب دوستي درافت واړو کنځلې وکړلې لاس مخلاص د حریات تلویزیون ټول دلالات اختار ده تاسو میسج کړئ خاطر ولا کوي ولا کوي غلو تلویزیون د لاس مخلاص بیان دینه پاس مبینه ځون نه سړای جوړ کا سړای چې ته روغ له سټوډیو کې جوړ وکړ مبینه مبینه کلوخ استمجام نمیگیرم کلوخ استمجای خود نمیگیرم
بر دیوانه سوسیال خور تکشوی جاسوس امریکا مړی سترګې لاړې یار کې کېناستلی شرمېږي درسته مبین شما راست میگین یک اجازه میتین نه برادر قم اجازه شما راست میگین صحیح امریکانو سره پروتکلونه ونه یک دقیقه گپ گوش کو کلان آدم هستی بلیاز خدا تو والا گپ چه باش یک دقیقه گپ نده اجازه بده تو یک بیادر به خبره گپ کلان مرد تو بغیرت آمدی گپ میده نامت جنرال مون تو چی میفهمی تو گپ دادن تا سایکو بلیاز خدا کتگی تو را سایکو شرم کو بلیاز ماست تو چی یاد بگیریم ما یک نوجوان است تو چی یاد بگیریم تو آمدی حکمتیار اینجا گپش کی زده هوریت تیوی تو اگه عقل داشته باشی آنلاین چی را میگه آب بیادر که با آنلاین مردم میبینه چقدر مردم میبینه دا لایف پریدی تاسو نه موهیله د ځکه دا خبره ډاکټر صاحب ما ته نن ورځ دي تاسو لایف کې کومه بېادبي نه ده کړې چاته می توهین نه ده کړې چاته می توهین نه ده کړې ډاکټر صاحب یو حقیقت ته تاسو نه شي برداشت کولای یا تاسو مبارزه ما کوئ دما چاته توهین او ما ته وایي د پکتياوال ډیر دا خلک دماغ غډاوي زه پښتون یم زه پکتياوال یم مهرباني وکړه پکتياوال صاحب که دما چاته توهین وکړه کما چاته توهین وکړه ما ته وایي چې توهین دی وکړه پکتياوال په خپل کول ونه درېدي پښتون نه بد دی وکړه زه دا یم چې دا نن چې څومره خلک طالبانو ته بد رد وایي د دغو ټولو مسؤل دا مبین ده ثبوت لرم لا اله الا الله محمد رسول الله دغه مبین زما خور امور تشکنځاوي کړی دي نن چې زه طالب ته کنځا کوم علت دا مبین ده دا مبین چې دا څومره خلک طالب تشکنځاوي کوي لا اله الا الله محمد رسول الله د دې مبین له لاسه کوي ولی زه د افغان مبارز تشکنځا نه کوم دغه مبین د خلکو خوندې ومندې کنځلې دي آیا دا طالبان په دې نه دي خبر شیخ یې دا رقم یو بې سواده جاهل سړي ته اجازه ورکوي چې د دوی له ادرسه مبارزه وکړي او د خلکو خوندې ومندې وکنځي دغه موضوع پکتياوال صاحب مننه ستاسو خبر مو واورید او بل خواته زو دا بي توتیا وسو خلاف وسو خبر وسو خیانت وسو ظلم وسو ما غږ مجات نه کوي ونه مسلمانان خو داسې یو لایف کې ما ته وښیه چې ما ستا دفاع نه کړی ستا په لایف کې زما پلار ته توهین وسو زما مور ته توهین ته چیرې وې مسلمان وې ته چیرې وې دا طالب تا ټیکه کړی طالب والا که تا پېژنې چې ته څوک یې بلاک واټر مکرم ته یې ته د منافق په جامو کې مسلمانانو په منځ اچوې ستا د قدردیز به اسلامي سره تعهد کړی چې خبرې به یو بل څه نه کړي ته ضد حکمتیار پسې شپه ورځ توهین کې ته مسلمان یې تا پسې خلک 15,000 خبرې کوي ما ته ستا فایلونه راغلي ما نه دي ورکړي میډیا ته مه کوه داسې موږ غلی ناست یو په دې دا معنا نه ده چې نه پوهېږو غلی مو ځان ایښی ته تمامې ورځ د تا د هر توطیې نه زه خبر یم ته لایف کې بل سړي ته وایې چې ولته لاړ شه دا خبر وکړه په ده ته هم زه پوهېږم دلته راځې ښکنځلې کې دلته راځې ښکنځلې کې مبین تو خلاص هستی تو سکتت جان بکو در هر جای میباشی جو کار